قدرمنو لیدونکو، د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن تر څو ساعتونو پورې د خپل 4 کلن بهرني سیاست په اړه یو وینا کوي. ټاکل شوی د ولسمشر بایدن دا وینا د هیواد د بهرنیو چارو په وزارت کې وکړي او په تیرو 4 کلونو کې د خپل حکومت د بهرنۍ تګلارې سترې لاسته راوړنې په ډاګه کې او د نړۍ د وضعیت په اړه هم خپل نظر څرګند کړي. د موضوع د نورو جزئیاتو د لپاره زما همکار سید عزیز الرحمن د ژمنې سره سم د سپینې ماڼۍ څخه موږ سره په خبرونه کې مل دی. عزیز جان، بیا هم ستړی مشي، په دې وینا کې به کومو مشخصو لاسته راوړنو ته ستاسو په نظر اشاره وشي؟ مننه ښایسته جانې، سلام تاسو ته او سلام درنو لیدونکو ته. په دې وینا کې ولسمشر جو بایدن غواړي چې امریکایي ډیپلوماټانو او نړیوالو ته دا ووایي چې له 4 کلونو وروسته نن په نړۍ کې د متحده ایالاتونو موقف څه دی او ځای یې څه دی. 4 کاله مخکې، یعنی وروسته له هغه چې جو بایدن واک ته ورسید، په د بهرنیو چارو په وزارت کې یو وینا کړې و او په هغه وینا کې د ویلي و چې متحده ایالاتونه اوس د ته چمتو ده چې په نړۍ کې د یو مشر رول ولوبوي. د یو جګپوړي امریکایي چارواکي په وینا جمهور رئیس جو بایدن غواړي چې په نننۍ وینا کې دا ووایي چې نن د متحده ایالاتونو موقف په نړۍ کې ډیر پیاوړی او قوي دی. تمه کیږي چې دای په دې وینا کې دا هم ووایي چې د واشنگټن او د ملګرو ترمنځ ملګرتیا تر بل هر وخت قوي ده. دای به دا هم ووایي چې واشنگټن د اوکراین سره د ملاتړ په موخه نن په نړۍ کې د 500 هیوادونو د یو ائتلاف مشري کوي. دای به د اسرائیل سره پر ملګرتیا ټینګار وکړي. دای به دا هم ووایي چې متحده ایالاتونه د اقلیمي بدلون سره د مبارزې په موخه نن بیرته د پاریس تړون سره یو ځای شوی دی. تمه کیږي چې د افغانستان موضوع ته هم اشاره وکړي او ووایي چې د حکومت په وخت کې د متحده ایالاتونو تر ټولو اوږده جګړه په تاریخ کې البته د پای ته ورسوله او اجازه ورنکړه چې دغه جګړه 15 ولسمشر ته په میراث پاتې شي. په دې وینا کې به د پر غنو نورو مسالو باندې به هم وغږیږي او په همدې وینا کې به د امریکایي ډیپلوماټانو سره چې په حقیقت کې د خارجي سیاست عملي کوونکي وو مخه وکړي. جمهور رئیس بایدن د چهارشنبه په ورځ هم دلته له سپینې ماڼۍ څخه خپل کاري دفتر څخه یو وینا خپل ولسته اوروي او په هغه وینا کې به د خپل ولس سره مخه وکړي. بله، افغانستان ته مو هم اشاره وکړه. پرون ولسمشر بایدن د هغو درې امریکایي وګړو له کورنۍ سره هم وغږېد چې په افغانستان کې بنديان دي. آیا د دوی د خوشي کولو په برخه کې هم کوم نوې پرمختګ شوی دی؟ په دې اړه ورستي معلومات چې سپینې ماڼۍ شریک کړي دي هغه هم دغه د جمهور رئیس جو بایدن پرونی خبرې دي چې دغه درې امریکایانو د کورنۍ له غړو سره د کړي دي او په دې ټلیفوني اړیکه کې دوی ته دا معلومات ورکړي دي ولسمشر بایدن چې تر اوسه پورې حکومت د دوی د خوشی کولو په برخه کې کومې هلې ځلې کړي دي او تر کومه حد پورې پرمختګ شوی. لدې اضافه سپینې ماڼۍ نور څه نه دی ویلي، که څه هم تیرونی داسې ریپورتونه ورکړل شول چې واکي واشنگټن د طالبانو سره په مذاکره کې ده ترڅو د ګوانټانامو څخه د افغان بندي د خوشی کولو په بدل کې دغه درې امریکایي زندانیان د طالبانو له لوري خوشی شي. خو سپینې ماڼۍ دغه ریپورتونه امریکا غاښ ته تایید نه کړل، لیکن دا خبره وکړه چې د ولسمشر بایدن حکومت په د خپل کاري دورې تر اخري ورځې پورې به هلې ځلې وکړي چې ترڅو دغه درې امریکایان هم خوشی شي. بله، ډیره مننه کوم له تاسو نه. کور ودان عزیز جان، بریالي اوسئ.